د ولایت لرې پرتې غرنۍ ولسوالۍ بادپخته د اسلامي امارت د مسؤلینو همکارو موسسو پاملرنه تازه د یادې ولسوالۍ د اندرور په سیمه کې د څه باندې 3.5 میلیونه افغانیو په لګښت د استنادي دیوال د جوړېدو چارې روانې دي چې په جوړېدو سره به کرنیزې ځمکې او سړک د ویجاړي څخه وژغورل شي. د سړک محافظوي دیوال چې تقریبا 215 متره طول ده نو ډېر مهم پروژه ده چې تقریبا د ولسونو په همکارۍ باندې تطبیقیږي. کله به اوبه راغله نو دغه سړک به بند و، خلک به ډېر مشکلاتو سره مخ وو. د دغه پروژې په تکمیل سره به انشاءالله د اندرور خلکو مکمل مشکل حل وي. د دې ترڅنګ د همکاري موسسې مسؤل وایي د یادې پروژې چارې به په ښه کیفیت او ټاکلي وخت کې ترسره شي. دې کې د دبليو پی په مالي مرسته د ای بی موسسې په تخنیکي همکاري کار روان ده چې 3.5 میلیونه شاوخوا بودیجه د افغانۍ په دې باندې تقریبا د اگست په اول کې د دې کار شروع شوی د جریان لري او کارونه ان شاء الله ښه په هغه سټنډرډ سره روان دي مخکې ځي نو آینده هم تمه لرو چې همداسې مخکې لاړ شي. بل لور ته د سیمې اوسیدونکي او کارکوونکي خوښ دي چې په سیمه کې ورته په لومړي ځل داسې پروژې پلي کیږي. دا 100% کې موږ ته ګټه واله 100% کې ځکه چې موږ غون د لاره تقریبا همدغه جینه وو چې دا دیوال وول سو ان شاء الله موږ مشکل یو څه نه حل کیږي ځکه حل کیږي چې دلته لاره خوشي کیږي که باران وشي که هغه راشي د خوړ لاره بیله سول او د سړک لاره بیله سو مخکې د خوړ منځ کې سړک موټر بتلل نو چې باران بسول کو به راغلم نور بلاره بنده بتلو پاکستان ته ایران ته د جام ته بتلو الته منسونه مسافر وکړه به بیرته هغه جانم موږ نه واخښتلې تش لاس به بیرته کورو ته راولېږلو. مشکلاتونه مې کور ډېرو اوس الحمدلله دغه کار شروع سو الته پکې کار کوم نو ډېر ماشاءالله د کار پرمختګ هم دا او د موږ د کور مشکلات هم ډېر ورسره حل سوي. د یادونې ده چې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د بیا رغونې چارې روانې دي چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې.